لاسونه د وحدت بسر ورونه ورکو. کندهار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د ښار په 15مه ناحیه دریم ګذر کې د 200 متره په اوږدوالي د یوې بلې کوڅې د چرۍ د جوړولو چارې راپیل کړي دي. وطن آباد وو، وطن آباد وو، لاسونه په داسې حال کې چې په همدغه سیمه کې د 690 متره په اوږدوالي د کوڅې د کانکریټ کولو او چرۍ جوړولو چارې سرته رسېدلي دي، اوس فعلا د 200 متره په اوږدوالي د یوې بلې کوڅې د چرۍ جوړولو چارې راپیل شوي دي. وطن آباد وو، وطن آباد وو، وطن آباد. تقریبا 3 فرعي کوڅې دي او یوه عمومي کوڅه ده چې چرۍ اسلبونه او د کوڅې د کانکریټ دغه د پروژه ده. تقریبا 2 هفتې وخت اخلي، نور کار مکملیږي انشاءالله. د دغه کوڅو د چرۍ او اسلبونو د جوړولو چارې به د 2 هفتو په موده کې بشپړې سي. همداسې به د ژوند خوږه وختونه جوړوو. د یادې کوڅو په کانکریټ کولو او چرۍ جوړولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. شپه او ورځ موږ دا چرۍ پاکولې، کوچنیان به مو لیدلي وه، دغه ګرده بله ژوند دا ټول ګورم کیښې وو، غوماشې وو، دغسې حال هر ګړی مو دا چرۍ لوښي پاکولې، چرولې مو دومره په خوشحاله یو چې بیخي ډېر په خوشحاله شو. کور یې د ښاروالۍ ولا ودان چې دا کار وکړي. د هر مشکل سره مخامخ وروره پر لار روان ساسرې سپین ږیري ځوانان کوچنیان ګر په لوښي لړلي. یقین وکړه کوچنیان مؤمنان باندې زړه وسوځي چې په لوښي لړلي. د ښاروالۍ ډېر کور ودان، موږ د خپل حکومت سره ډېر خوشحاله یو. وطن آباد وو، وطن آباد وو، افغانستان، افغانستان.